د خبر او تحلیل په یو بل خبرونه کې درته ښه راغلاست وایو. په دغه خبرونه کې درته د پرویز مشرف د مرګ په اړه او هغه څه چې د پاکستان کې ترسره کړي د خپل ولسمشرۍ په دوران کې او همدارنګه هغه څه چې د ترهګرۍ په نوم په پاکستان کې شروع کړه چې اوس د دغه اور شملې پاکستان ته هم رسیدلې دي. په دغه ویډیو کې به درته د پاکستان دغه ولسمشر هغه کړنې چې د خپل ولسمشرۍ په دوران کې کړي دي په لنډ ډول درته وړاندې کوو. پد خلقو کی پخوا او اوس هم شتا پد خلقو کی پخوا او اوس هم شتا د نفاق لو یا بلا او اوس هم شتا د نفاق لو یا بلا او اوس هم د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په متحده عربي اماراتو په یو روغتون کې مړ شوی ده. د پاکستانی رسنیو د ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله ویلي چې نوموړی د دوبۍ په یو روغتون کې د 9 کلونو په عمر مړ شوی ده. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې هم د پرویز مشرف مړینه تایید کړې ده. پرویز مشرف د پاکستان هغه پوځي ولسمشر و چې ډیر زیات ظلمونه یې کړي دي. په لال مسجد کې د پاکستانی مشرف په امر ګڼ شمېر طالب العلمان او معصوم انسانان شهیدان شو. هغه همدارنګه د ډالر په مقابل کې پردي جنگونه افغانستان او پاکستان ته راوړل او دلته یې سیمه نه امنه کړه. داسې اوازې دي چې پرویز مشرف د ډیر وخت په داسې حالات کې و چې ځنکدن ته ورته حالات و. د ریپورټونو له مخې ښاغلی مشرف په عربي متحده اماراتو کې تر درملنې لاندې و چې هلته مړ شو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز هم د هغه مړینه تاییده کړې ده او هغه یې خواشینونکې بللې ده. پرویز مشرف د 1999 نه تر 2008 ترمنځ 9 کاله د پاکستان د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کړې. نوموړی په 2001 کال کې ولسمشر شو او په 2008 کال کې استعفا ورکړه. پرویز مشرف په 1999 کې د یو پوځي کودتا له لارې نواز شریف له دندې ګوښه کړ او د هیواد مشري یې په لاس کې نیولې وه. پرویز مشرف د کودتا د توجیه په اړه ویلي وو. معلومات یې ترلاسه کړي چې نوموړي غوښتل دا ووژني. د پرویز مشرف د واک په لومړیو کلونو کې د القاعده ډلې له 3 بریدونو ژوندی ووت. د ترهګرۍ په نوم جګړه پاکستان ته د لومړي ځل لپاره د پرویز مشرف لخوا راوړل شوله. پرویز مشرف په 2008 کال کې ټاکنې وبایللې خو واک پاتې کېدو لپاره یې اساسي قانون وځنډاوه او په ناقانونه توګه یې بیړنی حالات اعلان کړی وو چې بیا له همدې کبله د خیانت تورونه پرې لګېدلي وو. اسلام آباد کې ځانګړې محکمې د 2014 کال د مارچ پر 11 پخوانی ولسمشر د خیانت په دوسیه کې مجرم پیژندلی وو. واک ته له رسیدو وروسته 20 کاله محکمې د هغه په غیاب کې د هغه په خیانت باندې حکم وکړ چې د محکمې دغه پریکړې هغه مهال د پاکستانی پوځ سخته غوسه راپارولې وه. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د ښاغلي مشرف په محاکمه کې محکمې بیړه کړې ده او قانوني لارې چارې یې په سمه توګه نه دي تعقیب کړي. ځانګړې محکمه ورته نه ده جوړه شوې او له ځانه یې د دفاع حق هم نه ده ورکړی. سره له دې چې پرویز مشرف د پاکستان حکومت لخوا ممنوع خروج اعلان شوی خو په 2014 کال کې د طبي درملنې لپاره په ضمانت سره متحده عربي اماراتو ته ولاړ. تیر کال په جون میاشت کې کورنۍ د یو خبرپاڼې خپرولو سره د نوموړي روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړی وو او ویلي وو چې داسې مرحلې ته رسېدلی چې وضعیت یو ورځ تر بلې په خرابېدو او رغېدل یې ناشوني دي. د پرویز مشرف د کورنۍ په وینا دا په یو ساري ناروغۍ باندې اخته شوی چې دا یو ساري ناروغۍ و چې بدن کې پروتیني مالیکولونه غیر فعالوي او د ناروغ بدن اغېزمنوي. په ډیرو خلکو کې بیا له ناروغۍ وروسته پروتینونه پښتورګي کې جوړیږي چې پښتورګي خرابوي. خو په پرویز مشرف داسې یو حالات تیر شوی ده لکه د ځنکدن حالات چې د یو چا ځنکدن وګد شي او عمري نه. پرویز مشرف د پاکستان له ډیرو ظالمو رئیس جمهورانو څخه و. هغه پاکستان ته ترهګرۍ په نامه جګړه راوستله د دې لپاره چې امریکا څخه ډالر واخلي. د پرویز مشرف په وخت کې یو بل مهمه پیښه په افغانستان د امریکایانو یرغل و. کله چې پرویز مشرف په پاکستان کې ولسمشر او امریکایانو پر افغانستان حمله وکړه
په دغه حمله کې پرویز مشرف د امریکایانو سره زیاته همکاري وکړله چې تر ټولو مهمه یې خپلې پوځي هډې امریکایانو ته په واک کې ورکړې چې د هغې له لارې د افغانستان په خاوره باندې بمباري کوله. همدارنګه هغه عرب مسلمانان او همدارنګه د اسلامي امارت پوړي چارواکي چې د ځایګي او پټنځي په لټه کې وو ځینې پاکستان ته مهاجر شو. په پاکستان کې د پخوانه ګڼ شمېر افغان مهاجر پراته دي. هلته دوی د پاکستاني پوځ او استخبارات لخوا ونیول شو. وروسته امریکا ته د پیسو په بدل کې ورکول شوه. خو وروسته چې هغه څه وشوه هغه د الله تعالی رضا وه. هغه څوک چې پاکستان په پیسو په امریکا خرڅ کړي وو بیرته الله تعالی افغانستان کې واک ته ورسول. پرویز مشرف له عرب په هندوستان کې زیږېدلی و. هغه د هندوستان په نوي ډیلي کې په 1943 کال کې زیږېدلی و. خو کله چې هند او پاکستان سره بیل شو پلار یې د پاکستان کراچۍ ښار ته ولاړ. پرویز مشرف په 2014 کال راهیسې په دوبۍ کې و. نوموړی دوبۍ ته د درملنې لپاره تللی و او هلته یې درملنه کوله. پرویز مشرف په 1999 کې د هغه وخت منتخب وزیر اعظم نواز شریف حکومت نسکور کړی و او په ملک کې مارشاله لګولې وه. په 2001 کال کې په امریکا کې د 11 سپتمبر د القاعده د خونړیو پیښو پاکستان د واشنگټن په غوښتنه د ترهګرۍ په نامه یو داسې جګړه پیل کړه چې تر ټولو زیات زیان یې پاکستان ته ورسېده. اوس مهال پاکستان په هغه جال کې راګیر ده چې پرویز مشرف ډېر پخوا د بل لپاره غوړولی و. پرویز مشرف د ترهګرۍ په نوم یو داسې جګړه چې یوازې د امریکا د ګټو لپاره او هغه د دې لپاره چې له امریکا څخه ډالر ترلاسه کړي او د امریکا څخه پاکستان وساتي د ترهګرۍ په نوم د یو داسې جګړې چې یوازې د مسلمانانو پر ضد کېدله د دغه جګړې ملتیا وکړه او د امریکا ملګری شو. خو دا د نن ګورو چې پاکستان له هماغه کړاوه کړېږي. پاکستان له هند څخه د اسلام په نامه یو بیل شوی هیواد ده. د دغه هیواد پرمختګ او په یو داسې توګه چې ګاونډي هیوادونه ته ضرر ورسوي او د امریکا هغه پروژې چې امریکا غواړي په سیمه کې عملي کړي ترسره نه کړي. د پاکستان پرمختګ د اسلام او مسلمانانو په ګټه ده. خو په داسې نه چې پاکستان داسې دوه مخې منافقت کوي چې په ظاهره د اسلام ناري خو په بیخ کې هغه څه کوي چې د امریکا په خوښه وي. له هغه راځي چې پاکستان د امریکا د دغه جګړې سره ملګری شوی پاکستان د دې پر ځای چې ګټه وکړي پاکستان تاوان کړی ده. نن ګورو چې پاکستان د اقتصادي لحاظ داسې حالات ته رسېدلی چې د پاکستاني روپۍ ورځ په ورځ ارزانه کیږي او د پاکستان د دیواله کېدو خطر لازمي ده. پاکستان اوس IMF ته زارۍ کوي ترڅو قرض ترې واخلي. خو هغه وخت کې چې پرویز مشرف د امریکا دغه ستراتیژي شروع کوله او د امریکا د ستراتیژۍ سره یو ځای کېده په هغه وخت کې پاکستان د اوس په نسبت ډیر مترقي ملک و. اقتصاد یې هم ښه او د پاکستان پولي واحد ارزښت هم ډیر و. پرویز مشرف خپله یو کتاب لیکلی ده. د دغه کتاب نوم ده انلاین افایر یا د اور پر لیکه. هغه په دې کتاب کې په خپله ډیر ښکاره توګه اعتراف کړی ده چې امریکا ته یې نږدې 3.5 پاکستانیان نیولي دي او امریکا ته یې سپارلي. دا یوازې هغه شمیره ده چې یوازې دومره پاکستانیان یې نیولي دي. د دې ترڅنګ په زرګونو افغانان د پاکستان له لارې ونیول شو او امریکا ته وسپارل شو. دا ټول د پخواني ولسمشر پرویز مشرف په امر و. د افغانانو او پاکستانیانو سربیره یې زیات شمیر عرب مسلمانان هم امریکا ته وسپارل. د یو لاریون پر مهال چې په کراچۍ کې په هغه وخت کې شوی و د پرویز مشرف په امر په دغه لاریون باندې ډزې وشوې. په دغه لاریون کې تر ټولو زیات شمیر پښتانه ووژل شو. د دغه حملو تور د مشرف په اتحاد جماعت متحده قومي مومنټ پورې شوی و. خو دا هر څه پرویز مشرف کړي و. د پرویز مشرف په دوره کې په نور متنازع پریکړو کې د پاکستان په حدود اردنس کې بدلون، د سرخار اسلام آباد په جامعه حفصه او همدارنګه په لال مسجد باندې پوځي عملیات وو. په دغه عملیاتو کې ګڼ شمېر بېګناه او معصوم طالب العلمان شهیدان شول. دا هغه څه و چې پرویز مشرف د پاکستاني ولس لپاره کړو. که پر ټوله کې دغه ټوله ویډیو کې هغه خلاصې ته راشو، پرویز مشرف د پاکستان دپاره هغه څه نه دي کړي، بلکې د پاکستان لپاره یو داسې ولسمشر و چې پاکستان ته یې د ګټې پر ځای تاوان رسولی ده او هغه اعتبار چې پخوا پاکستان درلوده د پرویز مشرف لخوا د دغه بنسټ کې ښودل شو چې پاکستان خپل دغه اعتبار له لاسه ورکړي. د اذان نیوز محترمو لیدونکو مننه چې تر دې دمه را سره پاتې وئ.